د پوهنې وزارت له لوري د کابل ښار په 5 مشهورو خصوصي تعلیمي مرکزونو کې د ځوان نسل د فکري او ټولنیز ظرفیت لوړونې په پار د تېرې چهارشنبې په ورځ د اخیستل شوې ازموینې پایلې نن د یو لړ مراسمو په ترڅ کې اعلان او 14 تنه ممتاز زده کوونکو ته ډالۍ ورکړل شوې. په مراسمو کې د پوهنې وزارت مرستیال مولوي صبغت الله وسیل وویل اسلامي امارت او په خاصه توګه پوهنې وزارت د ښوونځیو د کیفیت او ظرفیت لوړونې لپاره ځانګړې پاملرنه کړې ده. په وینا اسلامي امارت هڅه کوي چې د هیواد ځوانانو د فکري روزنې لپاره دا ډول سیالۍ نورې هم زیاتې کړي ترڅو ځوانان مو له فکري استعمار څخه وساتل شي. الحمدلله د پوهنې وزارت په دې برخه کې کامله توجه کړې ده، پاملرنه کړې ده. الحمدلله د مکاتبو کیفیت هغه ورځ تر بلې په ښه کېدو ده او د هغې له جملې نه دغسې درسونه هغه هم دي، غونډې هم دي چې هغه د ځوانانو هغه فکري او ټولنیز ظرفیت او ځواک هغه لوړوي او دوی هغه د یو عظیم او د یو لوی هدف په انتخابولو کې له دوی سره مرسته کوي. په ورته مهال د اطلاعات او کلتور وزارت د ځوانانو چارو مرستیال قاری محمد یونس راشد وویل اسلامي امارت کوښښ کوي چې د هیواد ځوانان په دیني او عصري زده کړو سمبال کړي. په وینا یې د اسلامي امارت له لوري د مکتب او مدرسې ترمنځ هیڅ ډول توپیر شتون نه لري. قسم مې درته واخیستی پر موږ باندې د مدرسې د پوهنتون د مکتب ځوانان داسې ګران دي لکه خپل اولادونه. موږ یې فرق نه کوو او نه داسې تقصیر بولو. دا ټولنه دغسې را روانه وه، د خلکو ته داسې فکر ورکول سوی و چې د عصري علومو محصل یا متعلم هغه باید طرز د اروپا او د غرب په شکل باندې جوړ کړي. دا فکر ورکول کېدی. دا متاسفانه دا د اوس وخت خبره نه ده، دا د سلو د نیم سلو کالو خبره ده. د کابل ولایت د پوهنې رئیس مولوي عبدالباسط حقانی د خپلو خبرو پر مهال زیاته کړه د اسلامي امارت مسؤلینو په خاصه توګه اعلی قدر امیر المؤمنین د ځوانانو روزنې ته ځانګړې توجه لري ترڅو د هیواد زده کوونکي د عصري زده کړو ترڅنګ دیني زده کړې هم ترسره کړي. د افغانستان د اسلامي امارت له اعلی قدر امیر المؤمنین حفظه الله نه تر وزیر صاحب د معارف پورې تر معین صاحب پورې دا ټول په دې کوشش کې دي چې د افغانانو بچیانو ته د تعلیم او تعلم هغه زمینه مساعده او برابره کړي. داسې زمینه د تعلیم او تعلم ورته مساعده کړي چې زموږ ګران شاګردان هم په دینی علومو او هم په عصري علومو باندې سمبال وي. بریالیو زده کوونکو له اسلامي امارت څخه مننه وکړه چې د ځوان نسل د فکري او ټولنیز ظرفیت لوړونې لپاره یې دغه ډول برنامې په لاره اچولې دي. ځوانانو دغه ډول برنامې د ځوان نسل د فکري جوړښت لپاره مهمې وګڼلې او له اسلامي امارت څخه یې د دغه ډول برنامو د زیاتېدو غوښتنه وکړه. تېره چهارشنبه په ورځ موږ امتحان ورکړ. دغه امتحان ډېر شفاف او هېڅ درغلیب کې نه وه موجود. عالمان راغلي ول او د امتحان یې په ډېره ښه طریقه واخیسته. دغه امتحان چې دی د افغانستان د نوي نسل لپاره ډېر ګټور دی. دغه چې د فکري روزنه ده او امارت اسلامي مقامات باید کوښښ وکړي چې دغسې پروګرامونه او دغسې ازموینې په ټول افغانستان په هر ځای کې نور هم رامنځته کړي ځکه چې دا د نوي نسل لپاره ډېر ګټور دی. این رقم برنامه بسیار مهم و موثر است، بالخصوص در عرصه انکشاف فکری جوانان بسیار نقش مهم را ایفا می کنند. از حکومت امارت اسلامی خواستار از همی هستیم که این رقم پروسه را دیگر هم انکشاف بتن و تا بتانیم انکشاف فکری و عقیدتی داشته باشیم. هیره دې نه وي چې دغه ازموینه د تېرې چهارشنبې په ورځ اخیستل شوې وه او 14 هغه کسانو ته ډالۍ ورکړل شوې چې په ازموینه کې له نورو لوړې نمرې ترلاسه کړې وې. محمد عمران سرکوټوال، حریت نیوز، کابل.